سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست د مینه یوټیوب چینل څخه. امریکا وایي ناروې کې د یو ټول شموله او نماینده حکومت پر سر خبرې کیږي. امریکا وایي د ناروې په مذاکراتو کې به په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې بهرنیو رسنیو ته ویلي چې ناروې په پلازمینه اوسلو کې به له افغان لوري سره مذاکرات کیږي چې په دې کې د فرانسې، بریټانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، ایټالیا او امریکا استازي هم ګډون کوي. سرچینې ویلي چې په مذاکراتو کې د افغانستان د نوي حکومت له استازو سره د یو ټول شموله او نماینده حکومت پر جوړولو، د بشري ناورین د مخنیوي، د بشري حقونو پر رعایت او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دندو ته د دوی د پرېښودلو او نورو اړوندو مواردو پر سر خبرې کیږي. همداراز به د مولوي متقي په مشرۍ پلاوی به په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې او بیلو قشرونو له یوه لوی پلاوي سره ګوري او پر مهمو مسایلو به خبرې کوي. داوړ عمران خان ته وایي افغانان د مرستې نه غواړي، صرف دوه مخیتوب پرېږده. عمران د افغانانو ته د مرستې غوښتلو پر ځای دوه مخیتوب پرېږدي. د پاکستان د استازو مجلس غړي او د پښتنو د حقونو فعال محسن داوړ د عمران خان پر وروستیو څرګندونو غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي عمران خان اوس په نمایشي ټویټ پیغامونو افغانانو ته د مرستو غوښتنه کوي، خو د دغه هیواد پر وړاندې کړي ظلمونه له یاده باسي. محسن داوړ وایي عمران خان که رښتیا هم له افغانانو سره خواخوږي لري نو دوی ته د مرستو راټولولو پر ځای له دوه مخیتوبه لاس په سر شي. هغه زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او اجازه دې ورکړي چې افغانان خپل هیواد جوړ کړي. عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو په موخه خپلې مرستې ډېرې کړي، هغه څه چې محسن داوړ دوه مخیتوب بللی دی. هرات کې د تېرې شپې چاودنې له کبله 7 کسان وژل شوي. تېره شپه په هرات کې د یوې چاودنې له کبله 7 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د هرات ځایي چارواکي وایي دغه چاودنه پرون ماښام ناوخته د دې ولایت په حاجي آباد سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي فلمکوچ موټر شوې ده. د طالبانو استخباراتو مسؤلین رسنیو ته ویلي چې نښلېدونکی ماین د ولسي وګړو پر موټر چاودېدلی دی. په ورته مهال باختر خبري اژانس د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر محمد عارف جلالي له قوله لیکلي چې روغتون ته 7 جسدونه او 10 ټپیان وړل شوي دي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کې 4 ښځې هم شاملې دي. تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی څرګند شوی، خو ځایي خلک وایي چې چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې تر ډېره شیعه مذهبه پکې میشت دي. د یادونې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان بې برقۍ ازبکستان خپله برېښنا 50% کمه کړه. په افغانستان کې د بې برقۍ له ستونزو شکایتونو سره هم مهاله د برېښنا شرکت چارواکي ویلي چې ازبکستان دغه هیواد ته خپله صادراتي برېښنا 50% کمه کړې ده. د پروان ولایت د برېښنا شرکت مشر محمد عارف احمدي دا موضوع رسنیو ته تایید کړې ده. سرچینې د برېښنا کمیدو دلیل تخنیکي ستونزې ګڼلې او په نږدې ورځو کې د حل وړاندوینه کړې ده. ازبکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده مخکې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغه خبرداري په غبرګون کې ازبکستان پر افغانستان خپله صادراتي برېښنا 80% کمه کړې وه چې ازبکستان او تاجکستان ته یې د افغان هلیکوپټرو د نه سپارلو په اړه ورکړې وه. د برېښنا شرکت سرچینو دا هم ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا له کبله 100 میلیارده ډالر پوروړی شوی دی. هند او پاکستان افغانستان ته د مرسته شوو غنمو د لیږد پر سر هوکړه کړې. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې هند او پاکستان افغانستان ته د واګا له ځمکني لارې د 50,000 ټنه غنمو د لیږدولو په سر هوکړه کړې ده. د یاد راپور په حواله د دغو مرستو شوو غنمو لومړۍ جوپه د راتلونکي میلادي میاشتې په 2مه اونۍ کې افغانستان ته رالیږل کیږي. ټایمز آف انډیا د یکشنبې په ورځ په خپور شوي راپور کې ویلي هند څه باندې 2 میاشتې وړاندې افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرسته کړې وه، خو پاکستان اجازه نه ورکوله چې دغه غنم افغانستان ته ولیږدول شي. که څه هم پاکستان حکومت په لومړیو کې اعلان کړی و چې هند ته د دې غنمو د لیږد اجازه ورکوي، خو د 2 میاشتو په تېرېدو لا هم دغه زمینه برابره نه شوه. د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پاکستان د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي و چې د هند مرسته شوو غنمو د لیږد اجازه ورکړي.
د ایران ځانګړي استازي افغانستان ته د تیلو او غازو صادرولو اعلان کړی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسین کاظمي قمی افغانستان ته د 3 میاشتو لپاره د تیلو او غازو د صادرولو اعلان کړی. حسین قمی نن یکشنبه جنوري 23 د سلواغې دریمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران څخه به افغانستان ته د سلواغې میاشتې له لومړیو څخه بیا د نوي لمریز کال د وری میاشتې تر وروستیو پورې تیل او غاز صادر شي. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه کار په روان ژمي کې د افغانستان د خلکو د اړتیاوو پوره کېدو ته د هغه هیواد د مسؤلینو په غوښتنه ترسره کیږي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 5 میاشتو په تیریدو سره د نظام تر بدلون وروسته دغه هیواد ته د صادراتو لړۍ ټکنۍ شوې ده چې له امله یې د ګازو او تیلو ترڅنګ د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. براون وایي افغان جګړه کې ښکېل هیوادونه اوس باید مرستې وکړي. په 20 کلن ماموریت کې افغانستان ته تللي هیوادونه باید د بشري ناورین په ختمولو کې مرسته وکړي. د بریتانیا پخواني لومړي وزیر ګورډن براون یو لوی کمپاین پیل کړی او غواړي چې د افغانستان لپاره پراخې بشردوستانه مرستې راټولې کړي. هغه په همدې تړاو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هغه 40 هیوادونو چې په تیر 20 کلن ماموریت کې افغانستان ته تللي وو اوس باید په دغه هیواد کې د بشري ناورین په مخنیوي کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د په وینا د په خبره په دې کمپاین کې ګڼو سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالینو ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. براون همداراز وایي چې بریتانیا او امریکا د تر بل هر چا له افغانانو سره بشردوستانه مرستې ډېرې کړي. هغه تر دې وړاندې هم د بریتانیا له حکومت او نورو بنسټونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوی وکړي. او وروستی خبر همدا چې اوکراین ته د امریکا د نظامی مرستو لړۍ پیل شوه. اوکراین ته د امریکا د نظامی مرستو لړۍ پیل شوې ده. د راپورونو له مخې امریکا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت 90 ټنه وسلې او مهمات اوکراین ته لیږلي او وایي دا د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو عسکرو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیه 100% هڅه کوي چې پر اوکراین برید وکړي نو دوی باید خپلې تیاری ولري. بلخوا یې د ناټو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې اوکراین ته امریکایي وسلې ورکړي. روسیې په وروستیو کې اوکراین سره څیرمه پولو ته 100,000 عسکر ځای پر ځای کړي او وایي ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي او دغه سازمان د روسیې په لور له پرمختګونو ډډه وکړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.